بعضو روایتو کی راځي د دې سترګو نه اوخ کی املاړي صحابه تبوس کې الله رسول دې سو ویلا نبی علیہ السلام او فرمایل ول ها دې د خپل مالک شکایت کو الله رسول دې خو خبرې ونه کړې مونږ په هه نشو نه نبی علیہ السلام ته الله ورخو دا خبرې چې دې سو ویلا ول دې شکایت کو خپل مالک نه چې د الله رسول زمانه کار زیات تخلیق خوراک را ته کم را کوي نبی علیہ السلام هغه مالک را اوغتو هغه ته ویلا د دې سارو سره ظلم مکوي دیو ته خوراک زیات ور کوي کار ته کم اخلي انن زمونږ خلکو به د لوی لوی گاړې په تړلې او د لوی لوی لوړه بیره پاسه ورا چولې انسان سره څخه په شي دومره ظلم د ساروي سره کې کله زما روان يم زم کاش اسلامي حکومت نشته لري چې دغه ریړې هم د دې ساروي نه کولاو کړی و دې سړی ته په دا وګو تړلې و چې روان شي بل ورځ ما یو ځکه شاګردانو راته وې دي ځکه وې بل ورځ دومره لوړه شاته یې خیره چې اس غریب خپيرا چوتې کلی راځ پاسو او لوړ په خکته لاړو کې ناستو دا ظلم دی سارو سره د حد نه ساروی ر دې لپاره نه راغلی چې په مزدوري کې ساروی ر دې لپاره دي سورلی په وکا نور کار دی واخله استاد باغی باندې په منونو سامان بار کړه دی روان دا خو ظلم کې الله له جواب ورکې دغه مزدوري ستا خو جایز نه چې پې کې دینه خو بیا په یو چا باندې ظلم کې ر دینه خو بیا خو چې ډاکري وهلې وي حرام دي پړلې وي کم از کم دومره خبر ځل کې وای چې ظلم میکړه دې ګناه احساس به در سره وي شاید کله د توبې توفیق درته ملاو شوی وي دلته وته ظلم هم کې د ظلم هغه احساس هم درته نشته سره برل عرض می دا کو هغه اوخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته شکایت کړي د الله رسول زمانه کار زیات اخلي او ما ته خوراک کم را کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل روان دي یو اوسید یو يهودي نیولې ده هغه اوسې نبی علیہ السلام ته आवाज وکړو د الله رسول ما دین خلاص کا ولې دا ټیم زما بچو تر پي ورکولې زما بچي به وږي هغه به په انتظار باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه يهودي ته سفارش کوي دا پرې دا اور ته وای کدا د اوسې ورته وای د الله رسول چې خپل بچو ته پي ورکم واپس براشم نبی علیہ السلام هغه يهودي ته وای دا پرې دا اور جواب ورکړي د الله رسول کدا ز پرې دا ما ته بر دې خبرې ضمانت څوک راکړي چې دا به واپس راشي نبی علیہ السلام فرمایل زه زامین يم پرې دا هغه لاړ واپس خپل بچو ته پي ورکړه واپس رااله کله چې هغه يهودي وکاته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره دغه زناورم دومره تابع دي فورن نبی علیہ السلام لاس کې خودو کلمه ویله مسلمان شو ولی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله د انسانانو د پاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله د زناورو د پاره رحمت لګي جوړ کړی را لګل دي دی یو سیس باندې سوچ کړه کائناتو مارز داو کو رحمت دے نبی علیہ السلام الله پیغام د رحمت جوړ کړی دی را لګل دي چرته شرک تیارې وي الت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغام د توحید راوړو هغه رحمت شو چرته بدعات تیارې وي الت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغام التر سنت رڼاګانی رااله هغه رحمت جوړ شو هغه بدعات نه خلق خلاص شو چرته رسمونه ریواجونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغام التر ورسېدو هغه خلق د هغه رسومات نه خلاص شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غوی لپاره رحمت جوړ شو راغی چرته ظلمو دا هغه ظلم خلاف आवाज نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته راغی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغام دا غوی لپاره دغه مظلوم خلقو لپاره د رحمت پیغام جوړ شو راغی د رحمت دا معنی د علماء وی نن په کم کائناتو کې ګوره هغه رڼا الحمدلله خورده یو ډله محترمو د رحمت هغه غلطه معنی وکي وی ګوره وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین الله نبی علیہ السلام د کائناتو لپاره رحمت جوړ کړی دی را لېګلې دی تورته ها رحمت جوړ کړی را لېګلې دی وی ګوره رحمت په هر ځای کې موجودی کنه ها موجودی دینه خو بیا معلومه شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم په هر ځای کې موجود دی حاضر ناظر دی هر ځای کې موجود دی هر څه دی او د دیو داله بریلیانو دغه مشرک طبقه دا وی استدلالات محترمو دا راوی طریقه کاری چرته با
قرآن آیتونه بر اخلی غلط مطلب بتا ته بیانې دوکه کوي به عقیده بری تبا کوي چرته بده قیاسونه کوي خپل ځان له مجتهد جوړ شي تا به تبا کوي تا ته وای قرآن مجید کې رب العالمین فرمای وداعیا الی الله باذنه وسراجا منیرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله رب العزت وداعیا الی الله دعوت ورکون کې خلق را بلون کې الله تب باذنه په حکم دا غسرا وسراجا وقمرا منیرا نور دے روخانه دیو دے نور دے روخانه وګور نور هرځي کې شته کې نشته موجود دی کنه دی معلومه شو نبی علیہ السلام هم هرځي کې موجود دی ما ته یو ملګری ویلا ما ورته نه ملګری قیاس دی غلط دی اول نمبر خدا چې پاقیده کې قیاس نه چلیږي دویم کې قیاس کې نو قیاس بیا د یوې نوې مخلوق په بلې نوې باندې قیاس کول دا جایز نه دي تبه څه مطلب دی ما وی ګوره یو سړی دی عبدالرحمن دی زمونږ عبدالرحمن زه قیاس کوم دا په مارغانو باندې قیاس کوم زم ګوره عبدالرحمن خو اشرف المخلوقات دی الله یو لوی فضیلت ورکړی دی اشرف المخلوقات جوړ کړی دی وګوره دا مارغه یعنی کارغه دی کارغه دا خو الوزی نو د عبدالرحمن خو ډیر غوړه دی د کارغه عبدالرحمن به خامخ خلوته شي نو ما وی دا خو تا د یو نوې مخلوق په بلې نوې باندې قیاس کو دا قیاس دی غلط دی ملګریه ته نبی علیہ السلام د نور نه غوړه دی نور هرځي کې موجود نبی علیہ السلام هم موجود نو ما وی دویمه غلطی ردا وکړه اوله غلطی خو ردا و چې القياس لا يجري في العقائد پقایدو کې قیاس نه چلیږي دویم د یوې نوې مخلوق دی راوغستو په بلې دی قیاس کو بل غلطی وکړه